فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. او څوک چې د نکاح موقع ونمومي هغوی باید پاکلمني غوره کړي تر دې پورې چې الله په خپل پیرزوینې سره هغوی شتمن کړي. او ستاسې له غلامانو او وینځو څخه چې کوم کسان د عوض ورکولو په بدل کې د ازادۍ غوښتنه وکړي نو له هغو سره د مکاتبې عقد وکړئ که تاسې ته معلومه وي چې په هغو کې خیر شته او هغو ته له هغه مال څخه ورکړئ چې الله تاسې ته درکړی دی او خپل وینځ د خپل دنیوي ګټو لپاره فاحشه توپ ته ماړ باسي کله چې هغوی په خپل د پاکلمنۍ ژوند تیرولو غواړي او څوک چې هغوی اړ باسي نو له دې اړ ویستنې څخه وروسته الله د هغو لپاره بخښونکی مهربان دی. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مونږ تاسو ته روښانه لارښوونکي آیتونه درلیږلي دي او مونږ تاسو ته د هغو ملتونو د عبرت وړ مثالونه هم وړاندې کړي دي چې له تاسو نه پخوا تیر شوي دي او مونږ هغه نصیحتونه کړي دي چې متقیانو ته کیږي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله د اسمانونو او ځمکې نور دی. په کائناتو کې د هغه د نور مثال داسې دی چې لکه په یو تاقشه کې ډیوه بله شوې وي. ډیوه په یوه ښیښه کې وي. ښیښه داسې وي لکه د مرغلرې غوندې ځلانده ستوری او هغه ډیوه د زیتون د یوې داسې بختورې ونې له تیلو څخه بله شوې وي چې نه ختیځه وي نه لویدیځه چې د هغې تیل خود په خپله بلیږي که اور ورته ونه رسیږي هم په دغه ډول د رڼا د پاسه رڼا یعنې د زیاتېدو ټول عوامل راغونډ شوي وي. د الله چې هر چاته خوښه شي د خپل نور په لوري ورته لارښوونه کوي. هغه